یاره ډېر ښه شعر دی یاره ډېر ښه شعر دی یاره چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوزم ډېر ښه شعر دی یاره مننه چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوزم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو دي وي یاره ډېر ښه شعر دی یاره ماران د زلفو د داسې په رخسارو ده وي ماران د زلفو د داسې په رخسارو ده وي لکه پالنګ کې چې څوک ستړی مزدور کارو ده وي ډېر ښه دی ترقي ګرانه ده که دغسې واکدارو ده وي ترقي ګرانه ده که دغسې واکدارو ده وي هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدارو ده وي ډېر ښه دی یاره بیا یې وایه ترقي ګرانه ده که دغسې واکدارو ده وي هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدارو ده وي ډېر ښه دی مننه چې مې رقیب کله په غېږه کې د یارو ده وي چې مې رقیب کله په غېږه کې د یارو ده وي لکه په جاله د مرغۍ کې چې خامارو ده وي ډېر ښه دی چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوزم چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوزم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو ده وي یاره ډېر ښه شعر دی یاره ډېر ښه شعر دی یاره چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوزم ډېر ښه شعر دی یاره مننه چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوزم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو دي وي یاره ډېر ښه شعر دی یاره چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوزم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو دي وي ډېر ښه دی یاره تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار ودوي تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار ودوي د ونې لاندې یو ملنګ په داسې حال پروت دی د ونې لاندې یو ملنګ په داسې حال پروت دی لکه سړی چې د دلبر په انتظار ودوي ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي ډېر ښه دی یاره ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار ودوي ډېر ښه دی دا ورته یو دېرش پېرې ووایه ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار ودوي ډېر ښه دی یاره بیا یې وایه ځکه ډېر ښه شعر دی ډېر ښه شعر دی یاره ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار ودوي ډېر ښه دی یاره ډېر ښه شعر عجز سړی یم ماښام چې له روزګاره راځم عجز سړی یم ماښام چې له روزګاره راځم زما بچی د مور په غېږه کې بیمار ودوي ډېر ښه یاره مننه او دغه دوه درې شعرونه چې دغه شعر بیا ووایه چې زه چې ته چې ناروغه شي نه دا بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو دي چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوزم چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوزم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو دي ډېر ښه شعر دی مننه که څوک زما د بېوسۍ درنه مثال غواړي تو ورته وایه د ګنډلو ستن په سوال غواړي که څوک زما د بېوسۍ درنه مثال غواړي تو ورته وایه د ګنډلو ستن په سوال غواړي په تور سحر د کوره وتې بدنصیب عاجز په پردي کلي کې دیدن د کلیوال غواړي راته ووایه نور شعرونه ووایه چې د وصال په مازدیګر کې دغه ملګري را سره واوري مونږ یې دلته واورو دوی بیا د کیمرې په سترګه باندې واوري او خوندونه ترې واخلي ډېره مننه هسې دې نه کوي اشنا تنور کې شور لمبې ستا د ښایست لمبو ته نه رسېده اور لمبې چې د ټوپک د لاسه بلې کې کم رور لمبې چې د ټوپک د لاسه بلې کې کم رور لمبې بیا یې اکثر په لوبټه مړې کوي خور لمبې چې د ټوپک د لاسه بلې کړي کم رور لمبې بیا یې اکثر په لوبټه مړې کوي خور لمبې ناروغه مور کچه کوټه د شړق باران او لوږه ناروغه مور کچه کوټه د شړق باران او لوږه مونږ کره بلې به اکثر وي دا څلور لمبې ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه ناروغه مور کچه کوټه د شړق باران او لوږه مونږ کره بلې به اکثر وي دا څلور لمبې مننه او نه یې لاسونه سوځېدل نه یې لمن سوځېده نه یې لاسونه سوځېدل نه یې لمن سوځېده د چا د لاسه بلېدې چې مې په کور لمبې
ډېر ښه دی. نه یې لاسونه سوځېده، نه یې لمن سوځېده. له چا د لاسه بلېدې چې مې په کور لمبې، ریحې څادر زړې جامې یو د لانګي او ګړونج. ریحې څادر زړې جامې یو د لانګي او ګړونج، زما جس کر به څه اوسېږي نور لمبې. ډېر ښه دی. او دا یو غزل دی نیاده خانه چې بیا که دې وروسته پرې خفګان کېږي نو نه دې کېږي، بیا که دې وروسته پرې خفګان کېږي نو نه دې کېږي، ستا که په ما پسې ارمان کېږي نو نه دې کېږي. کومه مصره کې چې د قام د مزدور ذکر نه وي، که پکې ذکر د جانان کېږي نو نه دې کېږي. ما سره خوا کې په غریب سړي کوټه راساسي، زما په فصل که باران کېږي نو نه دې کېږي. مننه. ما سره خوا کې په غریب سړي کوټه راساسي، زما په فصل که باران کېږي نو نه دې کېږي. اوس هغه چم ته نه ځم، اوس هغه کوڅې ته نه ځم، اوس هغه چم ته نه ځم، اوس هغه کوڅې ته نه ځم. اوس که په ما د چا ګمان کېږي نو نه دې کېږي. اوس هغه چم ته نه ځم، اوس هغه کوڅې ته نه ځم. اوس که په ما د چا ګمان کېږي نو نه دې کېږي. خانجي ویل زما حجره کې د اجلاس وشي خو پکې ده. خانجي ویل زما حجره کې د اجلاس وشي خو که پکې ذکر د دهقان کېږي نه دې کېږي. ډېر ښه دی. مړې سترګې په وصال کړم او که ویسېدم، تصویر د ځان سره سنبال کړم او که ویسېدم. مننه. او زموږ د کور په کچه تاخ کې ستا زاړه خطونه، زموږ د کور په کچه تاخ کې ستا زاړه خطونه، د زمانې ته یې مثال کړم او که ویسېدم. مننه. نن یوه کونډه بېوسۍ دې حد ته راوستله، نن یوه کونډه بېوسۍ دې حد ته راوستله. ویې بچي عدت په سوال کم کنه ویسېدم او که ویسېدم. نن یوه کونډه بېوسۍ دې حد له راوستله، ویې بچي عدت په سوال کم او که ویسېدم. مننه. ما له رقیب ستا د څادر یوه ټوکړه راکړې، ما له رقیب ستا د څادر یوه ټوکړه راکړې، حیران یم جوړ ترې رومال کم او که ویسېدم. مننه. او لا یې تر اوسه د غریب د حق تپوس ونه کړ، لا یې تر اوسه د غریب د حق تپوس ونه کړ چې دا شتمن خلک حلال کم او که ویسېدم. ډېر ښه یاره. بیا مننه. لا یې تر اوسه د غریب د حق تپوس ونه کړ چې دا شتمن خلک حلال کم او که ویسېدم. د زړګي کور ته مې هر غم په نیمه شپه را درومي، عجیزه بل ورته مشال کړم او که ویسېدم. ډېره مننه. ډېره مننه عاجز صاحب چې موږ له زموږ د وصال د مازدیګر دغې کتونکو لم وخت راکړو. قربانانې درته وایم. مننه ستاسو هم ډېره مننه. ګرانو ملګرو، د وصال په مازدیګر کې مو زیت الرحمن عاجز صاحب واورېدو. د هغه د شعرونو نه به مو ډېر خوند اخیستی وي او هر څوک د غره لمن وه، خاموشي وه، خو بیا هم موږ له د هغه شعرونو بلا خوند راکړه. او په دغې سوچ باندې د دغې ملګرو سره ناستې کوو چې چېرته نه چېرته یو ښکلی شانته کې شعر واورو، ریکارډ یې کړو، بیا د بدلون لپاره ستاسو ملګرو سره شریک کړو. نو تل به مو دغه هڅه وي. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې هر ځای الله مو ښاد ساته، اباد ساته. د لوی الله په امان.